السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله جل جلاله پر دې امت باندې یو عظیم رحم کړی د پاغو کې یو ورکړه د زکات، چې زکات ورکول د جنت دخول او د جنت د ورتلو اسباب دي او د جنت د ورتلو سبب جوړیږي. عن ابن عمر رضی الله عنهما، د عبد الله بن عمر ته مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي: بني الاسلام على خمس، اسلام پر پنځو شانو جوړ دی. شهادت الله اله الا الله، د توحید کلمه ده، شهادت کلمه ده. وانا محمدا عبده ورسوله. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دوم اقام الصلاه، المنځ ادا کول په خپل اوقاتو کې، کنارینه د کښځینه و ایتاو زکات، زکات ورکول یا کنارو کښځوي چې هغه نصاب خاوند وګرځي. وحج البيت وصوم رمضان. والزکات من اعمال التي تجب دخول الجنه، زکات وای د هغو اعمالو څخه دی چې انسان جنت ته بیایي او دروازې د جنت ورته خلاص شي او دته به ووایي چې ادخل بالسلام، ننوځه په سلامتیا سره. ځکه په دنیا کې هغه په ستړیا باندې دا ګډل سوي مال باندې چې په ستړیا ودې لاسته راوړي، د هغه مال زکات یې ویست، الله جل جلاله په سلامتیا ننوځه و جنت سره ولاړ سه، په مخبرت سره ولاړ سه. او د غرنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي: و ما من عبد ويخرج الزکات، نسته یو مسلمان چې زکات وباسي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویجتنب الکبائر، د کبیره ګناهو څخه ځان را وساتي، الا فتحت له ابواب الجنه، د جنت دروازې به ټولې ولره خلاصي. ورته ووایي چې پر کومه دروازه باندې دي خوښ وي، پر هغه دروازه باندې و جنت ته داخل سه او و جنت ته ننوځه. وفي رواية عن أبي درداء رضي الله تعالى عنه، أبي درداء رضي الله عنه روایت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارک فرمایلی دي: خمس من جاء بهن مع ایمان دخل الجنه. پنځه شان که په یو چا کې راله سره له ایمانه جنت به ولاړ شي. من حافظ على صلوات، پنځه وخت لمانځ باندې پایبندي کوله، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، لمنځ تیشه او داس کوه، ښه رکوع یې کوله، ښه سجده یې کوله، او په خپل وخت کې لمونځ کوه. دی لمونځ یې نه کوله که د پښتنو ده. بعضې سپین ږیري مال دلي لکه اچر چې ډوډۍ خوري، سر ټیټ که سر پورته که، دا ډول سجدې کوي. نو ښه رکوع، ښه سجده کول، تعدیل د ارکانو کول، او په خپل وخت کې لمونځ کول. هغه دا ښځې هم په خپل وخت کې لمونځ نه کوي، بې وخته لمونځ کوي. لمانځه هغه اخري وخت دی، دې باره بیا لمونځ کوي. او ښځینه چې په هر ځای کې د جومات پر اوقاتو باندې د دې هم خپل لمونځونه برابر کړي، مستحب هم دغه ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په هغو کې یو زکات یاد کړي. او دغه رنګانه معاذ بن جبل رضی الله عنه قال كنت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، معاذ بن جبل راته مبارک وایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره په یو سفر کې ولمه. فاصبحت یوما قریبا منه، سهار راپورته شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر قریب ژوندی روان وم. فقلت یا رسول الله، وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته وویل چې اخبرني بعمل يدخلني الجنه، ما ته د عمل وښیي چې موږ جنت ته ننباسي، جنت مو ورسي. ځکه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین هغه شایقین د جنت وه، هغه جنت باندې عاشقان وه، جنت یې خوښ. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته مې وویل: ویباعدني من النار، ویباعدني من النار، داسې شان راوښیي چې له دوزخ څخه مې لرې کړي او جنت ته مې ورژندې کړي. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم: لقد سألت عن عظیم، د ډېر غټ شي سوال دې وکړي. وانه لیسیر علی من یسر الله تعالی علیه، او اسانه دا چاته چې الله اسانه کوي. وایي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل: تعبد الله ولا تشرک به شیئا، د الله جل جلاله عبادت وکړه، شرک مه ورسره نسب، بل خدای مه جوړوه، ده بل خدای مه پیدا کوه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم: تقیم الصلاه، لمونځ کوه، وتؤت زکات، زکات ورکوه، وتصوم رمضان، میاشت روژه نیسه د رمضان، وتحج البیت، او کم وخت چې د حج در باندې فرض شو هغه حج کوه. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت وقد تکفل نبینا صلی الله علیه وسلم بالجنة لمن عداها،
رسول الله اسلام ضمانت کړی دغه چا لره چې زکات ادا کړي او زه به جنت ته داخلوم. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپږ شیانو ضمانت راکړي، اکفلو لکم جنت، د جنت ضمانت به درکړم. وایي موږ ورته یا رسول الله هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الصلاة والزکات والامانة والفرج والبطن واللسان، لمونځ کوه، په خپلو اوقاتو کې زکات ورکوه، په امانت کې خیانت او غدر مه کوه، والفرج د خپل فرج خوندي مه بل ځای مه استعمالوه. دی مه کوه لکه پښتانه چې په مدینه منوره کې زنا ویلي واتتونو کې علیاذ بالله. خبره زموږ بیان کې درته وویل چې یو ښځه ټلیفون راته کوي وایي ما ته ساړښتونه راکړه، زما خاوند په زنا باندې اخته دي په مدینة المنوره کې په لواطت اخته دي علیاذ بالله. ښایي جرمنۍ و لندن و امریکا و ښایي ځا کې خو ښځې خوارانې څه هم نه وایي نه خو سبحان الله څنګه مسلمانې سوه، څنګه هغه د انسانانو هغه د اسلامي فطرت د وجود څخه وتلی ده. بس شهوات د حیواناتو د انسانانو اوس فرق نشته، بس شهوات دي. سړی بره کافر و مسلمان نه ګوري، نکاح و نه نکاح نه ګوري. انسان د شهواتو موضوع و محل هغه صرف یو نکاح ده. د نکاح په وجه باندې که سړی شهوات دفاع و علاج وکړي ده، نور بې نکاح شهوات سړول دا خو زنا ده، دا خو حرام ده. او رسول الله اسلام والبطن نس حرام بنونه لباس واللسان او جبه او دغه رنګ رسول الله اسلام بارک څخه صحابي روایت پښتنه وکوله چې داسې عمل وشي چې موږ جنت ته ننوځو. رسول الله اسلام په هغو کې یو زکات وروښوی او رسول الله اسلام له روژه نیسه او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته ویل لمونځ کوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویل من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. رسول الله صلی الله علیه وسلم که څوک غواړي چې جنتي ته وګوري دغه سړي ته دې وګوري. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته وایي رالی یو سړی ورته رالی ذو مال کثیر ډېر مال و وذو اهل ډېر اهل یې درلود. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله کیف اصنع وکیف انفق، زه څنګه څه وکړم په دا مال باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وتل تخرج الزکات من مالک فانها طهرة تطهرك وتصل اقربائك وتعرف حق المسكين والجار والسائل. رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات وباسه تا پاکي او قربانو سره وسله رحمه په وکه او مسکینانو ته ورک او همسایه او سوال کوونکي ته ورک. والزکات قنطرة الاسلام، زکات چې دی هغه پل د اسلام دی او دغه رنګه به مسلمان په ورځ قیامت پر هغه پل د دوزخ باندې پر زکات باندې تیریږي. وای ان المسلم يمر يوم القيامه، تحقیق سره مسلمان به پر پل صراط باندې تیر سي، پر هغه جسر پر هغه پل باندې چې ممدود على متن جهنم پر ما باندې پروتي. والمزکی يعبرها، هغه زکات ورکوونکی به پر دغه پل باندې تیر سي، وغیر المزکی هغه زکات ورکوونکی هغه به لا يمكن العبور د تګ طاقت به نه ورسره، نو به فیسقط فی نار جهنم، په نار د اور کې به وولېږي، دوزخ ته به ور وولېږي. او دغه رنګه زکات د اسلام له بناو څخه یو بنا ده. او دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي که چا زکات ادا کړي من ادا زکات ماله فقد ذهب عنه شر، د مال شر د ده څخه ولاړې. مال شر دی. الله په قرآن کې راته وایي انما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الله جل جلاله وایي اولادکم واعمالکم فتنه، مالونه او اولادونه مو فتنه دي. نو مال فتنه ده چې زکات یې ووځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي له شر څخه خلاص ولې. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي څه معنا چې څوک زکات وباسي د مال له شر خلاص و. لم يعذب صاحبه به في قبره، په قبر کې به دغه زکات ورکوونکی هغه ته الله جل جلاله عذاب نه کوي. او دغه رنګه وایي من اتاه الله مالا، که چا ته الله جل جلاله مال ورکي نو دی زکات نه وباسي، په ورځ قیامت به یو غټ مار راسي، دوی ژبې د ده په غاړه کې ور وولېږي. نو وایي زه هغه ستا عمل یم په دنیا کې، هغه عمل چې هغه زکات نه ورکول و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک
وای دغه څوک چې زکات ورکړي نو له هغه ماره څخه به خلاص شي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي حسنوا اموالکم بزکات، تاسې خپل مالونه په زکات سره وساتئ. وداو مراضکم بصدقه، تاسې خپل مرضونه په صدقه او په علاج په خیرات باندې علاج وکړي. مالونه مو وساتئ په زکات. دا زموږ پښتانه زکات نه ورکوي نو باره بیا مالونه پر نارواو ځي ولاړ شي او یا حکومتونه یې ځینې ضبط کړي او یا یې غله ځینې یوسي. دا هغه ټول هغه څه دي چې موږ د خپلو مالو حفاظت نه کوو، په زکات باندې نه کوو. الله اکبر، الله اکبر. الله جل جلاله په قرآن کې راته وایي والذین یکنزون الذهب والفضة، هغه څوک چې سره او سپین زر جمع کوي ولا ينفقونها في سبيل الله، هغه د الله په لار کې نه نفقه کوي نو فبشرهم بعذاب علیم، هغه ته د عذاب دردونکي خبرداری ورکړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي کل مال وان کان تحت 7 ارضین، که څومره د چا دومره ډېره سرمایه وي چې تر 7 ځمکو لاندې هم د سرمایه پرته وي نو تؤدي زکات او د هغه زکات ورکوي فلیس بکنز دې ته خزانه نه ویل کېږي. وکل مال لا تؤدى زکاته، هغه مال چې زکات یې نه ایستل کېږي که څومره لږ وي فهو کنز، هغه ته نو بیا خزانه ویل کېږي. او دغه رنګه وایي زکات دومه درجه د اسلام ده. ځکه سئل ابن مسعود رضی الله عنه، عبدالله بن مسعود راته نور څخه پوښتنه وسوله چې درجې د اسلام کومې افضلې دي؟ دورت الصلات ثم ای؟ قال الزکات.
بیا ورته وویل چې دومه درجه د اسلام کم افضله ده، ده ورته وویل زکات. نو محترمینو زکات هغه عبادت دی سړی الله ته په رسېږي، الله جل جلاله ته سړی پېژندل کېږي او آخرت او جنت ته پیدا کېږي. خصائص الامة المحمدیه د سید محمد بن علوي بن عباس المالکي المکي کتاب دی، صفحه اصولو 10 پر دې مختصر وضاحت ورکړی ده. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته فکر راکړي چې دا رمضان په میاشت کې هغه زکاتونه وباسو، د خپل مالونه پاک کړو او د خپلو مالو حفاظت وکړو زکات سره. هغه څوک چې زکات سم ورکړي هغه به بیا تاوانو سره هم نه مخامخ کېږي. دا زموږ تجاران خواران چې کارونه یې بند شي، کاروبارونه یې خراب شي، هغه یې مشکل دغه دی چې په زکات کې دوی دغه کړي. زکات داسې خلکو ته ورکړي چې هغه غیر مستحق خلک وي، د زکات اهل نه وي، یا پر خلا باندې ولاړ شي، بیا ځای زکاتونه ورکړي. دا خلک خو اوس د نامه دپاره دغه کوي، ډېر پښتانه مالداري دي په دغه کراچي او د غټو غټو مدرسو کې ورکړي. هغه مدرسې دومره زکاتونه لري چې دومره پیسې لري چې هغه تر قیامته پورې دا دنیایي او دوی یې نشي خلاصولی. بس دوی ورځي نو وایي د پلانکي ټاون ته مو واروړه، پلانکي ته مو واروړه، یا ته بیا دوی یو مقصد وي. دا مهاجرین دي خواران باره د پاکستانیانو شناخت نو ضرورت شته، په دغه لالچ باندې زکات ورکړي. په دغه کې به نو اوس خدای څنګه راځي، دغه خوارانو غریبانو مدرسو سره کومکونه وکړي، د غریبانو علماو سره کومک وکړي، د غریبانو مجاهدینو سره کومک وکړي، د غریبانو خلکو سره کومک وکړي، د یتیمانو د فقراو د مهاجرینو سره کومک وکړي. د نامه پر ځای په زکات ما ورکوو چې په دې کې به مې نوم بړاو سي، غټ به سي نوم به مې، او په دې کې بیا یې وخت کې په یو ښه به راسي. هغه نه باران لکه زکات که وتلی وي ثواب به نه وي پر مرتب. والسلام علیکم ورحمة